أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد پدې باندې الف لام استغراقي راغلي. د حمد لغوي معنی تعریف کول دا د باب سمعنا مصدر دی لله د الله د پاره د الله معنا رښتینی معبود او حقیقي معبود دا د الله تعالی ذاتی نوم دی. رب په معنا ده پروردگار او پاللو والا. د دې جمع اربابون راځي. رب اصل کې د باب نصرنا ثلاثي مجردون مصدر دی د تربیت په معنی سره. د مصدر نه بیا صفت مشبه په معنی سره استعمال شوی دی او بعضی حضرات وی چې دا صفت مشبه دی. العالمین جمع مذکر سالم په حالت جری کې د دې واحد عالمون راځي. د دې معنی دنیا جهان د مجموعه مخلوقات ته عالم وي. د عالمون یو بل معنی ده د پیجندلو اعلی په دنیا کې چې څومره څیزونه دي د الله تعالی د پیجندلو یو اعلی ده. د کائنات ټول څیزونه د خالق کائنات د پیجندلو یو اعلی ده. د دې وجه نه دنیا ته عالم ویل شو. د دې ماده علمون دا د باب سمعنا استعمالیږي. الرحمن دا د الله تعالی صفتی نوم دی. د باب سمعنا د فعلان په وزن باندې د مبالغه صيغه ده. رحمان کې د رحیم نه زیاته مبالغه ده. دا د رحمت نه مشتق دی. رحیم دا د باب سمعنا د فاعل په وزن باندې د مبالغه صيغه ده. دام د رحمت نه مشتق دی. یوم الدین یوم په معنا د ورځ سره د دې جمع ایامون راځي. د دینون معنا بدلا حساب جمع د دې ادیانون راځي. ایاک نعبدو ایاک ضمیر منصوب منفصل مفعول به مقدم. او تقدیم د وجه نه حصر سره معنی شوی ده. نعبدو دا د باب نصرنا د فعل مضارع معلوم سیاده جمع متکلم د دې مصدر عبادتون دی. ایاک نستعین ایاک ضمیر منصوب منفصل مفعول به مقدم. نستعین دا د باب استفعال نه د فعل مضارع معلوم سیاده جمع متکلم د دې مصدر استعانتون دا او ماده د دې عنون راځي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع فنوم د الله
چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الحمد ټول صفتنا لله خاص الله لردی. رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دی. الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې. الرحیم الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې. الرحیم چې خاص مهربان دی په آخرت کې. مالک یوم الدین مالک تی د ورځې د حساب کتاب، مالک تی د ورځې د سزا او جزا، مالک تی د ورځې د قیامت. ایاکا خاص تعالی را نعبد و عبادت کوم و ایاکا او خاص تانا نستعین مدد غواړو مونږ په ټولو حاجتونو کې. بسم الله الرحمن الرحیم شروع فنوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. الحمد ټول تعریفنا ټول صفتنا لله خاص الله لردی. رب العالمین چې فعلونکي د ټولو مخلوقات دی. الرحمن چې عام مهربان دی. الرحیم چې خاص مهربان دی. مالک یوم الدین مالک تی د ورځې د حساب کتاب، مالک تی د ورځې د سزا او جزا، مالک تی د ورځې د قیامت. ایاکا خاص تعالی را نعبد و عبادت کوم و ایاکا او خاص تانا نستعین مدد غواړو مونږ په ټولو حاجتونو کې.